شیخ صاحب محترم، اولنی سوال زمونږ دا دی چې ستاسو د علم ابتدا د کوم ځای نه وشوه؟ ناظره یا حفظ چې ورته وایي دا د کوم ځای نه مو حاصل کړه شیخ صاحب محترم؟ دا ابتدا خو زمونږ د خپل کلي امام صاحب نه شوی و. بیا مونږ لاړو، زمونږ سره کلی دی کوردر ورته وایي، هلته نه ما ناظره وکړو، فارسي څه کتابونه مې ولوستل او څه خط و کتابت مې زده کړو. کوردر کلی دی، هغې کې یو علاءالدین صاحب و زما استاد، هغې نه مې ناظره ویل دي. دا فارسي مارسي کتابونه یو استاد و فقیر شاه استاد، هغه هم دغه د کلي و، هغې نه مې دا فارسي کتابونه او لیک مې کم زده کړی. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.